أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیت نمبر 65. مخکې آیاتونو مبارکو کې د بشر منافق او د هغه د منافقت او بیا د هغه د قتل کېدو ذکر وشو. بیا د هغه وارثانو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلاف د قتل دعوه وکړله چې د یو مسلمان بې ګناه قتل کړی دی او د خپل ایمان دعوی کوله چې مخکې ذکر شوي یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې دی وایي زمونږ په مخکنو آسماني کتابونو ایمان دی او په قرآن مجید باندې هم زمونږ ایمان دی. او په دې دعوه کې دوی دروغجنو، ځکه که دوی دی په قرآن مجید باندې ایمان وی نو فیصله به په قرآن مجید باندې کوله. بیا به کعب بن اشرف یهودي ته هم نه وړله او د نبی علیه السلام د فیصلې نه وروستو بل عدالت ته به هم فیصله نه وړله. نو دې نه معلومه شوله چې دا منافقان دي، په دوی کې ایمان نشته دی. د دې د ایمان دا دعوه دا د دروغو ده. کامل مومن هغه څوک دی د دې آیت مبارک په رڼا کې چې هغه خپله تنازعه، خپله مقدمه، خپله فیصله نبی علیه السلام ته یوسي او بیا چې کومه فیصله وشي نو په زړه کې په هغې باندې خفګان نه کوي چېرې دا فیصله خو ښه ونه شوله، دې کې خو ماته نقصان وشو، بلکې هغې ته به غاړه ږدي چې کومه فیصله نبی علیه السلام وکړله غیر مشروط طور به هغه فیصلې باندې عمل کوي، د هغې خلاف به نه کوي، بل عدالت ته به نه ځي. نو که دوی کې ایمان وی نو دوی به د نبی علیه السلام په فیصله باندې راضي او خوشحاله او د نقصان او د تاوان او د قتل کېدلو نه بچ شوي وو. خو څوک چې د نبی علیه السلام فیصله باندې راضي او خوشحاله نه شو نو د هغې همدغه انجام شو چې هغه قتل شو او مردار کړی شو. فلا نو داسې نه ده څنګه چې دا منافقان وی چې زمونږ دعوه د ایمان ده، د ایمان دعوه ښکاره کوي په مخکنو آسماني کتابونو او په قرآن مجید باندې، او بیا چې نبی علیه السلام فیصله وکړله او بیا د هغې د پاسه بله فیصله غوښتله نو د هغې دپاره هم د دروغو عذرونه پیش کړل چې موږ خو صرف د خیر ښېګړې په بنیاد باندې تللي وو، بل عدالت ته چې د دواړو په منځ کې کوچدو باندې فیصله وشي، دې دپاره موږ تللي وو او د نبی علیه السلام د فیصلې په مخالفت کې موږ نه تللي. نو دا ټولې خبرې د دوی دروغ دي. وربک او قسم دی زما ستا په رب باندې، الله په خپل ذات باندې قسم کوي. لا یؤمنون دوی مؤمنان نه دي، کامل ایمان والا نه دي، د دې ایمان ضایع دی حتی تر هغه وخته پورې یحکموک چې دی ثالث وګڼي تا لره فیما په هغه خبره کې شجر بینهم چې هغې کې اختلاف پیدا شوی دی په منځ د دوی کې، کومه تنازعه راغلې ده، کومه خبره پیښه شوې ده، مشکل پیښ شوی دی او په هغې کې تا ثالث او فیصله کوونکی ونه مني نو تر هغه وخته پورې دوی مؤمنان نه دي.
او کستا فیصلې ته غاړه کېښوده نو بیا مؤمنان دي. او دغه منافقانو د نبی علیه السلام عدالت ته فیصله اول نه راوړله او چې راوړله فیصله نو د هغې د پاسه بیا بل عدالت ته فیصله یې وړله. نو چې کومه فیصله نبی علیه السلام وکړي د دوی دپاره ثم لا یجدو بیا نه مومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجن څه تنګي. چې کله عدالت فیصله وکړي او انسان په هغې باندې مطمئن او خوشحالي چې دا زما حق دی او ما ته میلو شو یا زما حق نه و د دې مخالف حق و هغه ته میلو شو او دی په دې فیصله باندې مطمئن او خوشحالي زړه کې څه تنګي را نشي د هغې خلاف بل عدالت ته لاړ نشي. نو دوی په زړونو کې بیا څه تنګي ونه ویني مما قضیته په وجه د هغه فیصلې چې تا ورله کړې ده چې تا کومه فیصله وکړه ده د ځمکې مسله وه او د یهودي وه یهودي د هغې اصل مالک او بشر منافق په ناجایز طریقه باندې په هغې باندې قبضه کړې وه. نبي علیه السلام د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه چې دی مالک دی نو ده ته ورکول پکار دي. چې کومه فیصله نبی علیه السلام وکړله نو په هغې باندې کم خلق راضي او خوشحالي او په زړه کې خفګان نه کوي په زړه کې تنګي نه راولي او پریشانه کیږي په هغې باندې نو دغه مسلمانان دي. او که زړه کې تنګي راغلله د زړه نه دا فیصله ونه منله څنګه چې د منافقانو نه ومنلې. ویسلمو تسلیما ویسلمو او دی غاړه کیږدي دغه فیصلې ته تسلیما په غاړه یې ښودلو سره هغه فیصله ومني چې دا د نبی علیه السلام فیصله ده دا د قرآن مجید او د احادیثو مبارکو فیصله ده او دا د حق او د سچ او د انصاف فیصله ده هغې ته غاړه کیږدي نو بیا مؤمنان دي. او که نه دی په زړه کې تنګي م راغلله او هغه فیصله یې م ونه منله بل عدالت ته بیا دوباره لاړل نو دې نه معلومه شوله چې دا مؤمنان نه دي بلکې دا منافقان دي. فلا نو هرګز داسې نه ده څنګه چې د منافقانو دعوه ده او څنګه چې دوی د دروغ عذرونه پیش کوي. وربک او قسم دی زما ستا په رب باندې لا یؤمنون دوی مؤمنان نشي کېدی حتی تر دې پورې یحکموک چې دوی تا فیصله کوونکې ومني ثالث او قاضي او جج او منصف دی ومني فیما شجر بینهم فیما په هغه خبره کې شجر بینهم چې جګړه او اختلاف پیدا شوی دی د دوی په منځ کې. ثم لا یجدو بیا دی ونه ویني فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجن څه تنګي مما قضیته د هغې فیصلې نه چې تا ورله وکړله. ویسلمو او دی غاړه کیږدي دغه فیصلې ته تسلیما په پوره غاړه یې ښودلو سره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بابو په حق کې دعا وکړئ الله پاک کامل مغفرت او بخښنې نصیب وګرځي قبر د جنت الفردوس د باغچونه یو عظیم الشان باغچه وګرځي د قبر د برزخ او د آخرت ټول منازل په آسان کې په قبر کې ورته جنتی میوې جنتی خوراکونه جنتی طعامونه ورکړي جنتی هواګانې جنتی خوشبویانې جنتی بسترې ورته ورکړي روح یې په جنت الفردوس کې په علیین مقام کې خوشحاله کړي د قبر د تکلیف نه د عذابونو نه د پریشانو نه د مشکلاتو نه د مصیبتونو نه
الله پاک په خپل حفاظت کې وساتي. بلند ترین درجات د آخرت نصیب وګرځي. غمزده خاندان ته د صبر جمیل توفیق ورکړي. د هغې فیوزات، د هغې برکات په دې بچو باندې، په نوسو باندې، په ټول خاندان باندې جاري او ساري وساتي. چا په جنازه کې شرکت وکړو، د قبر خدمت یې وکړو، دې سره یې د غم درد شریک کړو، خدمت یې وکړو. الله پاک ټولو ته جزای خیر د دنیا او د آخرت نصیب وګرځي. د ټولو د حاضري، د جنازې، د قبر دفن په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او ټولو ته الله پاک د دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. نور زموږ څومره مشران، کشران، نارینه، زنانه وفات شوي دي، والدین وفات شوي، بیبیانې وفات شوي، بچي، رونه، خویندې، رشته داران، دوستان، ګاونډیان وفات شوي. د تمام امت مسلمه څومره انسانان، پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي، الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي. د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي. د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي. د هغې مشرانو فیوزات، برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي. بیمارانو ته هم دعا وکړئ. د مجلس کې بیماران دي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، جسمانی، روحاني، ظاهري، باطني بیماران دي، نارینه دي، زنانه دي، لوی دي، واړه دي. الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. د ټولو د بیمارۍ جرړې، د بیمارۍ نام و نشان ختم کړي. د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د خپلو کشرانو د تربیت او دعاګانو دپاره الله پاک ټولو بیمارانو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.